سلامونه دوستانو په دې لچ روغ جوړ وای څنګه کولای شو چې په خپل سنوي اپلیکیشن کې د مایننګ سپیډ چې د اغاز زیات کو تاسو ته کاری چې زما د مایننګ سپیډ چې د اغا په سات کې لس کوینه دی او دلته تاسو کاری چې زما د مایننګ سپیډ چې د دلته زیات شوی دی 15 کوین ته یعنی مخ په سات کې لس رکول کېدل او په دغه طریقه تاسو کولای شئ د خپل مایننګ سپیډ زیات کې بیا تاسو ته په سات کې 15 کوین درکول کېږي نو څنګه زیاتول شو په دغه ویډیو کې پوره طریقه درته ښیم زیات ملګرو پوښتنه کړې و چې په سنوي اپلیکیشن خو موږ د مایننګ سپیډ چې د بخي لګ دی موږ ته په سات کې ډېر لږ کوین راکول کېږي چون آیس اپلیکیشن په دې شکل کې چې وغه کې خو موږ چې ملګری رفرنډ راوستل کسان را دعوت کړ زموږ مایننګ سپیډ خو سره زیات شو په دې کې خو زموږ مایننګ سپیډ نه زیات شوی څنګه زیاتول شو په دغه ویډیو کې تاسو ته پوره طریقه درښیم چې څنګه زیاتول شو ویډیو سره پوره وګورئ که ویډیو مو خوښ یو لایک لازمي ورکړئ او ویډیو د نور ملګرو سره هم شیر کړئ BSA اپلیکیشن په افغانستان کې ډیر ژر ستاسو لپاره کله چې تاسو په خپل موبایل کې سنوي اپلیکیشن را خلاص کړ دلته براشي د لاندې کوم بټن چې کوم ښکاري تاسو دغه ځای نه مایننګ هم سٹارټ کولی شئ په دغه بټن به تاسو ورته کلیک وکړئ کله هم دلته کلیک واخیستم او بله مهمه خبره تاسو په یاد ولرئ چې کله هم تاسو دغه اف ته راځئ په دې کې دلته دغه لاندې کومه نښه چې ښکاري دا چې ژیړ رنګ ته اوړي که نه په دغه باندې تاسو لانګ فریز کوئ 3 سکندونو لپاره دغه لانګ فریز کوئ کله چې 3 سکند لانګ فریز کړئ تاسو دغه پورته مایننګ چې دا به بیرته له سره شروع کیږي بیرته به سپین سٹارټ کیږي دا بیا تاسو نه هیڅ وخت نه سٹارټ کیږي په ورځ کې چې هر وخت راځي 12 ساعته ټایم پوره کیږي بیا دغه ژیړ رنګ ته اوړي ژیړ ته چاړي بیا تاسو لانګ فریز کولای شئ را به شي دلته په دغه بوست اپشن چې کوم ښکاري ګورئ موږ څنګه اوس دغه سپیډ زیاتول شو دلته تاسو ته بوست اپشن راځي دغه بوست اپشن په دغه ورته کلیک واخلئ نو هغه نه مخکې تاسو ته خپل مایننګ سپیډ درښایم ګورئ زما مایننګ سپیډ اوس څومره دی په سات کې لس دی یعنی لس کوین صرف ماته په سات کې راکول کېږي چې دا ډېر لږ دی بیخي لږ دی یعنی لس کوین نو دغه د زیاتولو طریقه تاسو ته درښایم را به شي په بوست اپشن باندې دلته چې کله کلیک واخیست را به شي په دې بوست اپشن باندې تاسو ورته کلیک واخلئ په بوست باندې چې کلیک واخیست دلته مختلف لیول راځي ګورئ دوستانو په دغه ځای پورته کونج کې تاسو وینئ لومړی لیول ده دوهم ده دریم ده ورپسې څلورم ده او پنځم لیول ده هر لیول چې تاسو غواړئ هغه فالولی شئ د هر لیول سره دلته فلای سم خو څلورم لیول چې ده دلته چې اوس موږ راشو پنځم لیول فالو پنځم لیول ځانګړتیاوې څه دي تاسو ته وایي چې ستاسو د مایننګ سپیډ ریټ هم ورسره زیاتېږي ارننګ ریټ مو چې دی هغه ورسره زیاتېږي د ریفرل لیمټ مو چې دی هغه هم ورسره مقصد صرف 25 ریفرل چې تاسو راولئ هغه موږ لپاره کفایت کوي ستاسو سپیډ ورسره دومره زیاتېدلی شي او مهمه خبره دا چې پکې نو سلشنګ یعنی تاسو هر ورځ اړ نه یاست چې هره ورځ راځئ دلته مایننګ سټارټ کوئ دغه بټن لانګ فریز کوئ دې لپاره سلشنګ په کار نه دی صرف 48 ساعتونو کې یو وار تاسو راځئ په 2 ورځو کې دلته مایننګ سٹارټ کولی شئ په 2 ورځو کې یو وار دا تر ټولو غوره خبره ده او ستاسو مایننګ سپیډ به زیاتېږي او په دغه باندې څومره آیس مصرف کېږي ګورئ آیس څومره ور باندې مصرف کېږي ګورئ لږ مخکې 1100 آیس اوس څومره غواړي 1096 آیس په دغه باندې مصرف راځي دغه تاسو مصرف کړئ نو دوستان د دې مطلب څه شو یعنی دوی وایي چې تاسو په آیس په مصرف کول باندې خپل پیسې مصرف کړئ او خپل د مایننګ سپیډ مو زیات کړئ یعنی مفت نه دی په پیسو باندې زیاتېږي نو اوس زیات ملګري به وایي چې آیا موږ په دې باندې خپل پیسې مصرف کو یا نه نو زه تاسو ته وایم چې ما چې څومره وکتل د اپلیکیشن چې دی له ډېره نګاه نه باوري دی ځکه د آیس نیټورک پروجیکټ دی آیس نیټورک موږ ته مخکې معلوم و چې یو غوره پروجیکټ دی نو زه خپله چې دی دغه پنځم لیول فالوم په دې کې د دومره آیس چې کوم غواړي دغه هم ورباندې مصرف کوم په دې کې ټیټ لیول نو تاسو غواړئ هغه هم فالول شي لومړی لیول په 219 آیس باندې دی دوهم په 433 دی دریم په 650 دی څلورم په 806 دی او پنځم چې دی په 1096 ده نو دغه باندې تاسو کولی شئ د لاندې تاسو ته اکسچینجونه درکړي دغه ټولو څخه وایي تاسو آیس اخیستلی شئ نو زه راځم تاسو طریقه درښایم چې 1096 آیس څو ډالره کېږي ډېر لږ شی تر جوړېږي ډېر نه جوړېږي دلته د کنټینیو بټن باندې ورته کلیک واخلئ کنټینیو مې چې کله کلیک واخیستم دلته به راشئ دوستانو دلته به تاسو راشئ په دغه شو بټن چې کوم ښکاري دغه بټن باندې تاسو ورته کلیک واخلئ کله هم دلته کلیک واخیسته په کنفرم کلیک وکړئ تاسو ته به یو ادرس درکول شي ګورئ داسې یو ادرس تاسو درکول کېږي نو را به شئ دغه ادرس به تاسو دغه ځای نه را کافي کوئ ګورئ دغه ادرس موږ کافي کړ دوستانو نو دغه ادرس مې چې کله راواخیسته کافي به کوي اوس به دغه ادرس زه خپله اوکې ایکس ولیټ څخه ورته رالېږم اوکې ایکس څخه ورته رالېږم تاسو چې د هر ایکسچینج څخه ورته رالېږئ ستاسو خپله خوښه ده مقصد زه راځم دغه 1096 آیس څومره کېږي آیس ما تیار راویستلی ده 1096 آیس دی 15.28 یوسیټي راځي ګوره ډېر شی نه ترې جوړېږي 15 یا 15 یوسیټي څومره مصرف کېږي زه به دلته راشم ما سره تیار آیس شته دلته په ویډرا باندې کلیک کوم
نو په ویډرا کرپټو باندې کلیک کوم او دلته پکې آیس انتخابوم، بیا په انچین باندې کلیک کوم. دغه ځای نه زه د خپل آیس ورلېږم. تاسو هم خپل آیس ورلېږلی شئ. هغه ادرس دلته ما ورته پیسټ کړ. نیټورک انتخابوم، نیټورک خپل آیس BSC ده او دلته اماونټ ورته لیکم. ګورئ دوستانو اوس تاسو په یاد ولرئ دلته موږ نه 10 آیس د OKX ایکسچینج څخه چې موږ ولګو 10 آیس په پیس کې ګرځول کېږي. نو څومره موږ ورته لیکو 1100 شپږویشت 1116 چې موږ ورته ولګو 1006 نه به موږ ته هلته پوره ورسېږي. او والېټ خو فنډ والېټ د سبمیټ بټن باندې ورته کلیک کوم. نو په دغه طریقې تاسو لیږلی شئ. په کنفرم باندې کلیک ورته واخلم. ستاسو د ویډرا ډیټیلز یا تاسو دغه ادرس دومره آیس لګئ زه ورته هو او ریسیو بینانس څومره دی تاسو به هلته څومره ترلاسه کړئ 1096. نو دلته په کنفرم باندې ورته کلیک کوم. ستاسو اوس 2 کوډونه ځي. دا کوډونه به تاسو ورته رااخلئ. زه دا کوډونه لیږم دغه کنفرم کوم ورته. یو ستاسو ایمیل ته ځي، بل ستاسو نمبر ته ځي. دغه دوستانو ما پیمنټ ورته کنفرم کړ او پیمنټ په پروګریس هر څه نه ووته. کله چې ستاسو پیمنټ مکمل شو، کمپلیټ شو، دغه ځای نه سینډ شو او مکمل پیمنټ بیرته په دغه ځای ته راشئ. دغه صفحې ته چې کله راغلی دوستانو اوس به څه کوئ دلته تاسو په یاد ولرئ د صفحه ته رغې فور ما کلوز کوئ. دلته راشئ په دغه ځای تاسو ته ښکاري دغه I have دغه اپشن به تاسو کلیک کړئ چې مقصد د فورت ادرس ته ما دومره آیس ولیږه ټرانسفر کې راشي په کنټینیو باندې ورته کلیک واخلئ. کله هم دلته کلیک واخیستم بیا دوی څه غواړي کنفرمیشن لپاره یو 2 شیان نور درنه غواړي. فاین ترانزیکشن هش لپاره به راشئ دلته په نیټورک اپشن باندې کلیک واخلئ. بیا راشئ دلته BNB سمارټ چین انتخاب کړئ ځکه موږ په BNB نیټورک ولګولي دي او هش اوس دلته به راشئ دغه ځای کې پیمنټ هاش پیدا کړئ. نو بیرته به دوستان تاسو راشئ خپل OKX دغه ترانزیکشن صفحه برخلاص کړئ. دلته تاسو لاندې ښکاري. نو کله چې دلته راغلی دلته به تاسو راشئ د لاندې ویو بلاک اپشن چې کوم راځي د اخر کې دغه به کلیک کړئ. کله هم دا کلیک کړ دوستانو دلته به موږ ته دغه بلاک ایکسپلورر چې کوم دی دغه راخلاص شي بلاک چین سیستم. نو دلته دوستان تاسو راشئ دغه زموږ ته سو هاش ده. ګورئ دلته تاسو ته ښکاري دغه زموږ ته چې دی هاش ته تاسو ته ښکاري ترانزیکشن هاش چې ورسره لیکلي دي. دا به داسې کافي واخلئ. کله هم چې کافي کړ بیرته به راشئ په دغه ځای کې به تاسو ورته دغسې پیسټ کړئ. چې پیسټ مو کړ راشئ په کنټینیو کلیک واخلئ. کله هم چې کنټینیو کلیک واخیسته ډن به یې کړئ. کله هم چې ډن کړ ستاسو دغه لیول به اپګریډ شي. ګورئ موږ تاسو ته ښکاري اپګریډ شو او آیس کوین مو څومره شو 4002 چنده شول. مخکې 4800 شو د 10800 شول او دلته زموږ تاسو سپیډ ګورئ د 10 نه څو ته ورسېده 115 ته لوړ شو. نو په دغه طریقه تاسو د خپل سپیډ زیاتولی شئ. نو په دې چې دغه طریقه تاسو په یاد کړي دلته تاسو زه اوس راځم ګورئ زموږ لیول چې دی 15 ده دا څه ښکاري او زه دغه بورډ سپیډ مې چې دی یو نو صرف 25 ریفرل تاسو لیمیټ راولئ 25 تاسو سپیډ دومره ورسره زیاتېدلی شي. نو ریفرل چې دي ضرور نه دي خو بیا هم ما خو ریفرل ټیم زیات الحمدلله یو 315 کسان لرم. نو دغه طریقه تاسو د خپل آیس د خپل سنویو اپلیکیشن کې کم مایننګ سپیډ چې دی زیاتولی شئ.